د کابل سهار خبرونه ده او په نننۍ خبرونه کې پر دې غږیږو چې خپل کاروبار ته پر وخت راتګ څومره ګټور دی. خو ټیپ تنبلي خو غټ تاوان ده. باید وختي سړی وختي کار ته راوځي، وختي ګټه ډېره کړي. هغه انسانان چې لمر ته مخکې راخیږي په ژوند کې به فایده ونه کړي، تل به له ستونزو سره مخ کړي، تل به له مشکلاتو سره مخ کړي او کله به هم کامیاب نه شي. نو کوشش وکړئ چې د لمر له راپورته کېدو تاسې مخکې راپورته شي تر څو به ژوند کې بریالي انسانان جوړ شي. ډېر غلري بخت او بیدار یو هر غل شي بخت بیدار یې کنه او روزګار کوي بس او څومره نا وخت راځي عمر کاروبار ډېر ښه دا سهار موږ چې مونځ کو راځو دکانداري ته بیا دغه چې کوم موټر دوه موټر انګور واغلو کنه لس بجو پورې بیا خرڅې ګاله هم پاکټ کې 10 روپۍ 15 روپۍ. د StarsShine درنو لیدونکو سلامونه او ستړي مشه. تمه ده چې ښه به اوسئ، چارې به ښې رواني. د کابل سهار خبرونه ده او په نننۍ خبرونه کې پر دې غږیږو چې خپل کاروبار ته پر وخت راتګ څومره ګټور دی او له خوب پرته یا له سهارني عادت او خوب پرته کاروبار ته راتګ څومره مفید او خپل کاروبار کې مو څومره برکت اچولی شي. پر همدې موضوع د کابل میشتو او دلته لشته کاروباریان سره غږیږو، له موږ سره اوسئ او د ټولو خبرې واورئ او پر نننۍ موضوع پوره معلومات ترلاسه کړئ. وطني شفتالو او ورسره څنګه یو وطني ځوان دواړه ورته نو چې ګوري ډېر خوندور ښکاري. او بله موضوع دا ده چې ډېر وختي خپل کاروبار ته راغلی په ځوانانو کې نو دغه انرژي په نن سبا وخت کې یو څه ناڅه کمه شوې ده چې وختي د خپل کاروبار ته راشي او زیان یې هم کړی دی. له ده سره پر همدې موضوع غږېږم. د کابل سهار خپرونه د مخکې مې درته یادونه کړې او بیا مې یادونه کوم چې هغه لیدونکي چې زموږ خپرونه په وروستیو کې ګوري د هغه لپاره ده چې کاروبار ته وختي راتګ څومره فایده کوي او ناوخت راتګ او د سهار خوبونه کول څومره زیانمن دي. ځوانه ستړی مه شي. خیر اوسئ، څنګه بخیر؟ ډېره زیاته مننه. نوم به دې راته ووایې؟ مبارک مو بهترین. او بهترین خپل کاروبار ته وختي راځي، یوازې نن وختي راغلی که هره ورځ؟ دا هره ورځ وختي راځي. او کور دې همدلته نږدې که لوی ځای نه راځي؟ دا مسافر یم. مسافر یې؟ ښه چې مسافر وختي راپاڅېږي نو تاسو کاروباریان خو باید وختي راپاڅئ، ځکه چې د مسافرو ژوند داسې چې هغه پخلی او دیګ هم پخپلی، هر څه پخپلی. نو ته به راته دا وایې چې د ژوند تجربه به دې راته وایي چې څو کاله کېږي دغه کار کوې او وختي راتګ درته څومره فایده کړې؟ د ژوند تجربه مې درته وایم، بس ډېر وخت نه کار کوم. لکه څو کاله به کېږي؟ تقریبا 10 کاله کېږي. 10 کاله کېږي. او 10 کاله ته مسلسل وختي راځي کار ته؟ او مسلسل وختي راځي. څومره فایده دې کړې ده؟ بس ډېره فایده لري وختي کاروبار، برکت یې پکې. او کله چې خوب کې بیا؟ بس کله چې خوب کو وختي وځي کېږي، وختي خپل کار ته راوباسېږي ما ځان سره. هغه ځوانان چې خوب کوي هغه ورځ څنګه وي؟ تا به هم تجربه کړې کله خو، او کاروبار به څنګه په هغه ورځ؟ بس هغه ورځ به بیخي داسې چې بیخي خراب وړی کنه، تروش تندی نیولی او بس داسې غوسه غوسه یې هغه مشتري چې ورته راځي هغه هم ورته په خوشحالۍ نه راځي. همداسې که نه؟ همداسې ده. موږ هم لیدلي ګوره، تجربه هم داسې لږ لږ کاروبارونه موږ هم کړي دي. نو وختي راتګ ډېره فایده کوي. اوس به راته دا وایې چې دغه شفتالانو کې د ژوند چارې څنګه روانې دي؟ بس د ژوند چارې بس ښې روانې شو. ګزاره کوي؟ ګزاره کوي، خرچه وځي پکې؟ او الحمدلله. بس وختي راځئ، انشاءالله هېڅکله به نه بې رزقه کېږي او انشاءالله ضرور به ګټه کوي. ځکه درنو لیدونکو زه به یو خبره وکړم، وایي هغه انسانان چې لمر ته مخکې راخیږي په ژوند کې به فایده ونه کړي، تل به له ستونزو سره مخ کړي، تل به له مشکلاتو سره مخ کړي او کله به هم کامیاب نه شي. نو کوشش وکړئ چې د لمر له راپورته کېدو تاسې مخکې راپورته شي تر څو به ژوند کې بریالي انسانان جوړ شي.
وروسته کې څه پیغام لیدونکو ته د وختي کاروبار په اړه او د خوبونو د نه کولو په اړه؟ بس دا پیغام لرم چې سړی باید خپل وخت خپل کاروبار ته راشي او خپل کار وکړي، خپل کار ژمن اوسي، ژمن اوسي او ښه په خوشحالۍ سره په لزړه خپل کار وکړي، خپل ژوند سره کار وکړي کنه. کورنۍ به هم خوشاله دي، کورنۍ به هم بهشکه خوشاله. ډیره زیاته مننه. ډیره زما خاله خوشاله. درنو لیدونکو له نورو هیوادوالو سره هم غږیږو، له نورو کاروبارانو سره هم غږیږو، له موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو کاکانو چای هم څکه او ورسره څنګه دغه د مڼو ریړې د اولاد د مڼې خرڅوي او خپل کاروبار ته پر وخت راغلی. د سره غږیږم چې کاروبار ته پر وخت راتګي په ژوند کې څومره برکت شولې، کاروبار کې څومره برکت شولې، څومره ښه روانې. کاکا ستړی مشي؟ خیر سي ته ستړی مش جوړې په خیر په خو ډیره زیاته مننه. کاکا لومړی خبره ته دا وایي چې کاروبار او ژوند څنګه روان دی؟ بس شکر د بدی عالم شکر د خو وختي راتګ غټه پیدا رسي. موږ هم په همدې موضوع په نننۍ خپرونه کې غږیږو چې خپل کاروبار ته پر وخت باندې راتګ او لټي او تنبلي نه کول څومره فایده کوي. هغه خو لټي تنبلي خو غټ تاوان ده، باید وختي سړی وختي کار ته راوځي، وختي ګټه ډیره کوي. ځینې ځوانان زموږ استاسو اکثره هیوادوال زموږ استاسو د سحر په خوب عادت وي، سحر خوب ډیر زیات کوي او کاروبار ته ډیر ناوخت راځي. دا څومره تاواني دی؟ هغه ډیر تاوان لري، ګنام لري، ګنام لري او تاوان غټ تاوان لري. بس کار به مخه نه کوي. د لټانو د پاره او یا چې څوک ډیر خوب کوي د لپاره پښتو کې متل هم شته داسې ښکاری او نور هغه میخه به نر کټی زیږي. هغه څوک چې ډیر خوبونه کوي، چې څوک ډیر خوبونه کوي میخه به نر کټی زیږي کنه. او ساده ژوند تجربه څه ده؟ کله چې راغلی دلته کار کې لډیر وخت رئیس به کار کوم، څومره وخت کې دلته کار کې؟ یار شل کاله به کېږي زه د کابل کې کار کوم او پیښور کې خو بیا دا شي خرڅو. شل کاله ها پیښور کې به دغه مېده سامان خرڅو کیلونه ورته وي، کیلونه موټر د شان کې خرڅلو. او اوس برته د عملی شل کاله تجربه وي چې څومره وخت کې وختي کار ته راغلی، څومره نا وخت او وختي کې ډیره ګټه کړې کنه. وختي کې ډیره ګټه کړې، وختي کې ډیره ګټه کړې. دلته د بش سره کې ما زردالو خرڅو 200 روپے ګټه ولا مانه زه په 2.5 جوړم، ما واقعیت په 2.5 جوړ مالدا با قاضي منډي نه ده چې بیا ورشم را بار وکړم. دا فائدہ د چی شي ده؟ فائدہ د وختي راتګ وختي راتګ او د 50 خالتي زردالو ماته 200 روپے ګټه کول، ما په 2.5 ګټه. او زمونږ لیدونکو ته په وروستیو کې یو داسې پیغام ورکړه چې خپل کارونو ته وختي راشي او له خوبونو ډډه وکړي. نه خوبونو نه ډډه کې باید وختي خپل کار ته راشي، باید خپل کار ته وختي راشي. فائدہ به ډیره او ستاسو ژوند تجربه ده، ژوند تجربه ده او بیغي تجربه ده، غټه تجربه ده. او چې وختي راشي نو غټه تجربه ده چې وختي راشي. کاکا مو واورید چې درته ویل چې په سهار کې خوب کول دا ډیر زیانمن دي او ژوند مو بے برکته کوي او سره څنګه ګناه هم ده. او کله چې وختي کاروبار ته راشي نو دوه فائدې دي. یو دا چې ته په ټول ورځ ډیر خوخي او ورځ به په خوخي دیږي، او دوهمه دا چې کاروبار کې به د برکت او ګټه ډیره وي. لیدونکو عزت الله د دې سبز اوسیدونکی دی او له دې سبزه د سحر لمونځ کړی راغلی دی او دلته د انګورو ریړه لګولې ده، انګور خرڅوي. عزت الله اجازه ده دوه دانې انګور وخورم؟ ښه ډېره مننه. نو زه به ورته دوه انګور وخورم چې څنګه دي. بیخي خواږه وطني میوه ده او زموږ او ستاسو د وطن خواږه دي. کله چې د دې وطن خاوره وي، د دې وطن اوبه وي، ضرور خواړه او حاصل به هم ډېر خوږ وي. عزت الله ستړی مشي؟ خیر اوسې، الله دې عزت قدرمن شي. مخکې مې در سره خبرې وکړې تا ویل چې سهار لمونځ نه وروسته راغلی یم کار کوم. د سهار لمونځ نه وروسته راتګ یو ورځ راځي که نه هره ورځ همدا کار وي؟ دغه اتاق دی دلته اوسېږو، بس همدلته راکوزېږو، سهار لمونځ وکړو راکوز. ښه، او دا به راته وې چې دغه وختي راتګ کار ته څومره ګټور دی؟ دا خو دومره به ګټور دی چې سهار لمونځ وکړي او خپل کاروبار ته راکوز ډېر به هغه لري، بخت او بیدار او هر رقم شي بخت بیدار یې که نه؟ او روزګار ښه بس، او چې څومره ناوخته راځي هومره کاروبار خراب وي. ښه، که دا راته وې څومره کاله کېږي دغه د انګورو یا د ریړې کاروبار کې؟ مونږ تقریبا چې 13 کلو شوي مونږ سکول ویلې، لس کلو پورې سکول ویلې. هغې نه بعد هغه شوي بیا پلار مو وسه نه کېده، رالو دې دوکاندارۍ ټول دې دلته کار نه دلته مونږ یو کال کې چې افغانستان ته راغلي یو، مونږ ټول عمر دلته پاکستان کې تېر کړی. پاکستان کې هم داسې وختي کاروبار ته تللي؟ دا ښایسته کاروبار هم هلته. نن سبا عزت الله یو موضوع ډېره عامه شوې ده او ډېر زیات خلک پرې عادت دي چې سهار کې ډېر زیات خوب کې تقریبا 9-10 بجې راپاڅېږي، له هغې وروسته بیا کار ته راځي. دغه څومره زیانمن دی د ځوانانو لپاره، د کاروبار لپاره؟
لپاره؟ هغه هر رقم شي کاروبار ته هم نقصان رسوي، خپل انسان ته هم هغه کې باید څومره وختي وده چې هغومره سړی پرې شي وي، مازغه یې پرې شي وي، لکه پوه شئ. او څومره دا کاروبار هر رقم شي بس څومره وختي راکوز شي ښه وي چې هر رقم وي. او ورځ څنګه تېرېږي کله چې وختي راپاڅېدلی او کاروبار ته ولاړ؟ یو خو د لمونځ قضا کړو ټول ورځ د بزنسمن یې پښېمانه به سوچ کې برکت نه وي. یو شی برکت هم نه وي، داسې لکه یو شی چې جوړ کړی سوچ کې. درنو لیدونکو ډېرې مهمې خبرې وکړې. یو دا چې د شپې وختي ویده کېدل زموږ ستاسو یوه ستونزه غټه دا ده چې نن سبا د موبایل او انټرنیټ سره داسې عادت شوي یو چې د شپې تر 12 1 2 بجو پورې پکې اخته یو. بیا کله چې ویده شو نو سهار لمونځ پاتې، ماسخوتن لمونځ خو د انټرنیټ له وجې پاتې شو، او بیا د ورځې تر 10 11 بجو پورې ویده کېدل، نو څو ستونزې څو توانونه سره یو ځای شو او دا مو ژوند ضرور خرابوي، ځکه چې یو ناوخته ویده کېدل هلته په اعصابو باندې بوج، د موبایل او انټرنیټ استعمال هغه شواوي، ذهن ته ضربه رسوي، بیا د سهار لمونځ پاتې شو، تر ناوخته پورې خوب کول، کاروبار ته تاوان شو، کاروبار ته ناوخته راتګ شو، ټوله ورځ به دې هغه ټنډه یا تندی تروش نیولی، هغه مشتري به درته هم صحیح نه راځي. او د عزت الله خبره چې کاروبار کې به برکت نه وي او داسې به یې لکه یو څه چې درنه ورکړي، واقعیت دی همداسې. اوس به راته په وروستیو کې یو میسج او پیغام لیدونکو ته ورکړي چې د خپل کاروبار لپاره څه وکړي تر څو کامیابه کاروبار ولري او خوشحاله ژوند ولري. زما خو دغه میسج دی چې هر انسان د خپل محنت خپل کوشش وکړي او د بل د غلامۍ نه ځان وساتي او وختي کاروبار ته راشي. وختي کاروبار ته راشي کنه د شپې د ناوخته پورې نه کېږي او بس د فیسبوک نیټ هر څه نه لاس والی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. کور دې ودان. درنو لیدونکي استدلال مو واورېده چې دوی درته ډېرې ښې خبرې وکړې او ورځو له نور هېوادوالو سره هم غږېږو، له هغې وروسته به له تاسو سره خدای پاماني کوو. سپین ګل را سره دی او سپین ګل نو واقعیت سپین ګل دی ځکه چې سهار وختي خپل کار ته راغلی دی او ناست یو ډېر داسې په ورین تندي سره او خوشبینه ناست و. موږ هم ډېر ډاډه ورته راغلو او غواړو خبرې ورسره وکړو د نننۍ موضوع په اړه او د کابل سهار د ده تجربې وورو چې د کابل سهار څومره خوندوري. سپین ګله ستړی مه شي. خیر اوسې وروره جوړې. ډېره زیاته مننه. د کابل سهار څنګه ارزوي؟ ډېر ښه دا سهار موږ چې مونځ وکړو راځو دکانداري ته، بیا دغه چې کوم موټر 2 موټر انګور واخلو دا 9 بجو پورې بیا خرڅېږي الحمدلله پاکټ کې 10 روپۍ 15 روپۍ. څومره وخت کېږي کابل کې اوسېږي؟ یاره 15-14 کاله کېږي وروره. 15-14 کاله. هر وخت هم داسې سهار وختي راځي؟ هر وخت سهار وختي راځو چې کور کې مونځونه کوو، سهار چې هم دلته په ښار کې چو سهار نه به پوره خوند مخلي، ځکه سهار کې ټول هغه څیري چې لمونځونه یې کړي پوره په ذکر او عبادت سره راوځي او په مانځه او داسې چې کار شروع کړي کې ډېر برکت دی او سهار وختي چې پاڅي سهار وختي. پر همدغه موضوع موږ هم نن غږیږو، هیوادوال ته یو میسج ورکو، یو پیغام ورکو چې سهار وختي خپل کاروبار ته پر وخت راتګ څومره ګټور دی. یو خو دا ګټه ده چې په ټیم باندې جګ سي کار ته په ټیم باندې رسېږي، بل په مانځه او داسې کې ډېر برکت ده او کاروبار کې هم برکت دی او هغه ورځ هم ښه در باندې تېرېږي. هغه خلک چې خوبونه ډېر کوي او ناوخته راپاڅېږي هغوی څومره تاواني دي؟ تاواني خو دا د یو خپل کاروبار ته نشي رسېدلی، بل ټوله ورځ بیا وجود درد کوي او مونځ هم ورته قضا کېږي، نه په کاروبار کې برکت وي نه په ژوند کې برکت وي، په یو شي کې برکت نه. او تا سره چې دغه نور ملګري وختي راځي د دوی سره څومره هغه ستاسو ګپ شپ جوړي، څومره ټوکې ټکالې برابري؟ ګپ شپ هم برابري، ټول دلته سهار سره میلاویږي او فرېش یې که نه؟ او یو بل ته لاس ورکوو، سړی مچې کوو، پوښتنه وکړو چې شپه ښه تېره شوله، څنګه ژوند د زندګي. الحمدلله تر بېګا پورې بیا ډېر خوشحال او چې ناوخته راشي هغه ستاسو ټوکې ټکالې او ګپ شپ ښه برابري، ځکه ټول وختي راپاڅېدلي ذهنونه ښه تازه وي او ځینې هر سړی کوشش کوي چې جمع د ځان ورسوي. او هغه څوک چې هغه ناوخته راغلي د هغوی وضعیت بیا څنګه وي؟ هغه داسې وروره چې نه په وضعیت سره سلام کلام هم صحیح نه سلام کلام هم صحیح نه، قواره هم داسې ترخه در لګېږي. پوه شوې؟ لیدونکو ته څه پیغام لري؟ لیدونکو ته دا وایم چې کوشش دې کوي چې سهار وختي پاڅي، کاروبار کې هم برکت وي، په ژوند کې هم برکت وي او رنګ هم تازه وي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسه مننه. څه خدمت یې وروره انګور در سره وړئ. خوشحاله اوسئ. ته دې راته ژوندی. درنو لیدونکو په وروستیو کې به زه دغه خبره وکړم چې ومو لیدل خبرې هم ښه په وړین تندي په خوشحالۍ سره او په وروستیو کې هغه پښتونپاله ست او د زړه نه د یو څه وړاندیز
دی نو د وختي راتګ د لمونځ او د ذکر برکت دی چې د دې دغه ذهن دومره فرش او دومره تازه دی چې په دومره وختي کې هم دی په دومره خوشبینۍ در سره خبرې کوي او په دومره خوښ زړه سره درته صد کوي چې دغه یو څه ویسه له ځان سره. نو زموږ خپرونه به هم پر همدې ځای پای ته ورسوو. تاسو د کابل ښکلاوې را سره وګورئ او زما ګران همکار یارانوال صاحب درته د کابل د کاروباریانو دغه چارې وښایي، ښکلاوې به درته وښایي، د میوو ښکلاوې به درته وښایي او دغه خوشبینه هیوادوال به درته وښایي چې وختي راغلي د خپل کاروبار کې. نو تاسو هم کوشش وکړئ له بې ځایه وخت تېرولو ډډه وکړئ او وختي راپاڅئ، لمونځ وکړئ، عبادت وکړئ، ذکر وکړئ او همدغسې خپله ټوله ورځ په خوشحالۍ او برکت سره مخ ته یوسئ او د شپې هم وختي ویده شئ تر څو د راتلونکې ورځ لپاره ښه او بیداره اوسئ. تر بیا ښې چارې، پاک الله مو مل.